بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و باد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص ویډیو سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، نن درته زه په دې ویډیو کې د لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم شپږ غټې فائدې بیانوم. دا چې تاسو وورئ نو حیران بشئ چې الله جل شانه په دې کلماتو کې څومره برکات او څومره فائدې او څومره طاقت کې ښودلې دی. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي، دا چینل ملا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی د پاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور خپل الفاظ تاسو ولیکئ، دې د پاره چې ماته حوصله افزایی ملاويږي او نور ډېر خپل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم. محترمو، کچره تاسو د عظیم الشان عمل کول غواړئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. محترمو، نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم شپږ غټې فائدې بیانوم. کریم رب دې دغه موقع بار مونږ ته په لاس باندې راکړي چې مونږ د دې مبارکو کلماتو مبارکه او ورد او وظیفه په ژبه باندې جاری ساتو او د دې له برکته دی الله رب العزت زمونږ تمام مقاصد، تمام حاجات او تمام ضرورت د خپل دربار عالیه نه پوره کړي او د دې چې کوم ثمرات دي، کوم برکات دي او کوم فواید دي، هغه دی الله جل شانه مونږ ته را نصیب کړي. زما عزتمندو، دا کلمات هر چاته په یادو باندې یاد وي، خو مونږ وایو نه، ځکه شیطان زمونږ ښکاره دشمن دی. شیطان دا کوشش کوي چې دا انسان به څنګه د صراط مستقیم نه بټکاوم او اړوم به او په نورو لارو باندې په غلطو کارونو باندې به څنګه سر کوم. نو زما عزتمندو، دا شیطان مونږ د هر هغه لارې نه منع کوي چې په هغې باندې الله جل شانه راضي کیږي او خوشحالیږي او الله جل شانه مونږ ته په هغې باندې انعامات راکوي. نو دا شیطان مونږه نیکو اعمالو ته نه پریزي، مونږه ذکر او اذکار ته نه پریزي، مونږه د قرآن پاک تلاوت ته نه پریزي، مونږه مونځ ته نه پریزي. زما عزتمندو، الله جل شانه قرآن پاک کې ارشاد فرمای چې دا شیطان د ستاسو د پاره دشمن دی، ښکاره دشمن دی، د سره خپل دشمنی جاری وساتئ. نو زما عزتمندو، مونږه به دعا کوو چې الله جل شانه دې مونږه تر مرګ پورې د شیطان د حملې نه، دغه د هتکانډو نه محفوظ وساتي او الله جل شانه دې مونږ ته خپل رضا او د خپل حبیب صلی الله علیه و آله وسلم رضا را نصیب کړي. نو محترمو، دا هر چاته په یادو باندې یاد وي، خو شیطان دا موقع او دا محل زمونږ نه لرې کوي او په هغه کارونو کې انسان مبتلا کوي چې په کومو کارونو باندې الله جل شانه خفه کیږي. لہذا زما عزتمندو، د دې کلماتو مبارکه او ورد کول پکار دي او دا کلمات مبارکه ضرور وایي. د دې کلماتو مبارکه چې کوم فواید دي او کوم برکات دي، هغه به تاسو حیران کی. زما عزتمندو، اوس راځم زه تاسو ته د دې شپږ فائدې بیانوم چې څوک لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم د دې ورد او وظیفه کوي، هغه ته به څه ملاویږي. زما عزتمندو،
کوم کس چې لس پیره 10 مرتبه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم للی. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نه روایت ذکر کړي چې څوک 10 مرتبه لس پیره لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وای په دې باندې زما عزتمندو 15 منټه په دې باندې نه لګي، ډیر مختصر ترین عمل دی. وای دا کسب د ګناهونو نه داسې پاک شي لکه څنګه چې ماشوم د مور نه پیدا شوی وي او ګناه نه وي. دا رنګ زما عزتمندو د دې ورد او وظیفه دویمه فائدہ دادا چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم د دې ورد وظیفه تاسو ډیره کوي ځکه چې دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده چې توجه سره دیان دی برابر وي او دا وظیفه وکي. نو زما عزتمندو فائدہ به تاسو ته دا ملاویږي چې په مال او دولت کې بدرته الله جل شانه برکات واچي او د دې ثمرات او د دې فواید به تاسو ته ملاویږي او د رزق او د مال او دولت فراخي دین علاوه هر څه به زما عزتمندو چې تاسو غواړئ تاسو ته ضرور ملاویږي. او دریم نمبر فائدہ دا د زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې څوک دا عمل کوي دا وظیفه کوي د لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم نو الله جل شانه به داسې کس د اویا بلاګانو نه د اویا مصیبتونو نه ساتي او د دې انسان به الله جل شانه حفاظت کوي. زما عزتمندو یو مصیبت هغه څومره ډیر زیات وي، یو پریشانی هغه څومره لوی وي، سړی سرګردان وي، په ټینشن کې وي، خفه وي، نو پدې کې الله رب العزت دومره برکات کې هودلی دي چې دا انسان به د دې په برکت سره د هر قسم مصائبونه او د تکالیفونه محفوظ وي. او سلورم نمبر زما محترم نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې څوک د لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ورد او وظیفه کوي نو دی به د یو کم سل بیمارونه محفوظ وي او که بیماری ورکی وي نو الله جل شانه ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کوي. نو د دې کلمات او مبارکه په ورد او وظیفه سره به الله جل شانه دې د 99 یعنی د یو کم سل بیمارونه محفوظه اوساتي. ازما عزتمندو د ټولو نه وړه بیماری هغه ټینشن د خفګان د مصیبت ته نو د ذهن به هغه په سکون وي، په آرام به وي او الله جل شانه ورته د سکون د اطمینان او د آرام والا زندگی ور نصیب کی. یا زما عزتمندو داسې یو کس ته چې هغه هر ټایم خفه دی، په ټینشن کې دی، څه وجه هم نه وي، هسې بس زړه تنګ وي او خفه وي او کله یو لوي کله بل لوي، یاره زړه مې تنګ دی، زړه مې خفه دی. نو زما عزتمندو داسې کس ته پکار دي چې د لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ورد او وظیفه دی کوي، ان شاء الله تعالی د دې برکات به ضرور دته ملاویږي. دا رنګ زما عزتمندو پنځمه فائدہ دادا چې څوک 100 مرتبه سل پیره روزانه د لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ورد وظیفه کوي نو دا سړی به د چا محتاج کیږي نه، کریم رب دا انسان د بل د محتاج نه ساتي. زما عزتمندو که چرې مونږ وګورو نو هر انسان بل ته محتاج دی، مادي اسباب ته محتاج دی. مونږ د مخلوق در پریزو او د الله جل شانو در تخپل ځان محتاج کو. زما عزتمندو شپږمه فائدہ دادا چې د باندې به د رزق تنگسیا به په د باندې نه راځي، د باندې به غریبی فقر او فاقه په د باندې نه راځي، بلکې وسعت او فراخي په الله جل شانو راولي. نو زما عزتمندو دې د پر لازمي او ضروری نه ده چې خامخا ته دې مز پسیدا کې یا ته خامخا چرته کې نه د دې ورد وظیفه دې کې نه، خپل دکان هم کوه، خپل زمینداری هم کوه، خپل کاروبار هم کوه، خپل ټیچینګ هم کوه، هر څه کوه، خو دې سره سره د لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ذکر ضرور او لازمی کوه او خپل جبه په دې باندې لوندو ساته،
ان شاء الله تعالی دا دومره لوی برکات کمالات او اثرات په الله جل شانه تاسو ته در نصیب کی. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بل ویډیو کې بلې وظیفه سره. تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.